اوهو سلام سونیا، تاسو هم دلته یاست؟ سلام امید. او زه دلته د ساعتتېرۍ لپاره راغلی یم. آیا ته یوازې د تفریح لپاره راغلی؟ نه، زه له خپلې مور او خور سره راغلم. تاسو دلته څنګه راغلی یاست؟ زه هم دلته له خپلو ملګرو سره راغلی یم د رخصتیو څخه خوند اخیستلو لپاره. ډېر ښه وخت درته غواړم. تاسو هم مننه سونیا. سونیا، تاسو ډېره ښکلې جامې اغوستې. ستاسو د مهربانۍ څخه مننه. دا یو ډېر ښکلی ځای دی. یو جهیل، یو ساحل، د مرغیو غږ، روښانه اسمان او سوله یې شتون لري. او دلته هر څه ښکلی دی، حتی نجونې. او دا صحیح دی. سونیا، موږ په اوبو کې لوبې کوو. آیا ته غواړې چې له موږ سره راشه؟ خو د اوبو لوبه مې په یاد نه لرم. که تاسو غواړئ زه کولی شم تاسو ته درس درکړم. مګر زه د اوبو څخه ډارېږم او شاید دا جهیل شارک ولري. سونیا، دا یو تفریحي جهیل دی او هیڅ خطر نشته. مه وریږه، له ما سره راشه، زه به ستا ساتنه وکړم. مګر زه د لامبو لپاره سوټ نه لرم. او دا رښتیا ده، دا جامې د اوبو لوبې لپاره مناسب نه دي. زه به تاسو ته مناسب لباس راوړم. خدایا، زه څنګه ورته ووایم چې زه نه غواړم له اوبو سره لوبې وکړم؟ د لوی او سپیڅلي خدای په نامه سلام، وخت مو په خیر. څنګه یې ګرانو زده کوونکو؟ هیله منده یم چې جوړ او روغ به یاست. زه علي ستاسو ښوونکی یم او دلته د خوږ پښتو ژبه درس ورکوم. خب عزیزان، برویم تا یک بار دیگه کارتون را با هم ببینیم و عبارتهای بسیار جذاب و کلمات بسیار قشنگ را یاد بگیریم. اما پیش از این که درس را ادامه بدیم فراموش نکنین که این ویدیو را لایک کنین. اوهو سلام سونیا، تاسو هم دلته یاست؟ سلام سونیا، تو هم اینجا هستی؟ تاسو هم، تو هم دلته اینجا یاست هستی؟ سلام امید. او زه دلته د ساعتتېرۍ لپاره راغلی یم. سلام امید. بله، من به چکر اینجا آمدم. او بله، من دلته اینجا د ساعتتېرۍ لپاره برای ساعتتېرۍ چکر راغلیم، آمدم. آیا ته یوازې د تفریح لپاره راغلی؟ آیا تنها به تفریح آمده ای؟ آیا ته یوازې تنهایی د تفریح لپاره برای تفریح راغلی آمده ای؟ نه، زه له خپلې مور او خور سره راغلم. نه خیر، همراه با مادر و خواهرم آمدم. زه له خپلې مور، من با مادرم او خور سره و همراه خواهرم راغلم، آمدم. تاسو دلته څنګه راغلی یاست؟ تو چطور اینجا آمده ای؟ تو دلته اینجا څنګه چطور راغلی است؟ آمده ای. زه هم دلته له خپلو ملګرو سره راغلیم. من هم با دوستانم اینجا آمدم. من هم دلته اینجا له خپلو ملګرو سره، همراه با دوستانم، سره به معنای همراه، خپلو ملګرو دوستانم، راغلیم، آمدم.
د رخصتیو څخه خوند اخیستلو لپاره. برای لذت بردن از تعطیلات. رخصتیو یعنی که تعطیلات. خوند اخیستلو یعنی که لذت بردن، کام گرفتن. لپاره برای. ډېر ښه وخت درته غواړم. بسیار خوب، خوش بگذرد. ډېر ښه، بسیار خوب. ښه وخت درته غواړم یعنی که وقتی خوشی را برات میخوایم. خوش بگذره. تاسو هم مننه سونیا. تشکر سونیا. همچنین. تاسو هم. همچنین. مننه سونیا. تشکر سونیا. سونیا تاسو ډېره ښکلې جامې اغوستې. بسیار لباس مقبول پوشیده ای سونیا. تاسو تو ډېره ښکلې بسیار زیبا جامې یعنی که لباس اغوستې پوشیده ای. ستاسو د مهربانۍ څخه مننه. تشکر از مهربانی شما. دا یو ډېر ښکلی ځای دی. اینجا بسیار جای زیبایی است. دا اینجا یک ډېر ښکلی ځای بسیار جای زیبا دی است. یو جهیل، یو ساحل، د مرغیو غږ، روښانه آسمان او سوله شتون لري. دریاچه، ساحل، غوغای پرندگان، آسمان صاف و آرامش وجود دارد. یو جهیل یعنی که یک دریاچه، یو ساحل یک ساحل. د مرغی و غږ و یا غژ به معنای غوغا و یا صدای پرندگان. غږ و یا غژ به معنای صدا است. روخانه آسمان، آسمان روشن و یا صاف. او سوله و آرام شتون لري وجود دارد. او دلترسا و ښکلی دی. حتی جونی. بله اینجا همه چیز زیباست، حتی دخترها. او بله دلتا اینجا همه چیز ښکلی دی، زیبا هست. حتی جونی، حتی دخترها. جونی جمع جلی هست به معنای دخترها. او دا صحیح دی. بله صحیح است، درست است. سونیا موږ په اوبو کې لوبې کوو. آیا ته غواړې چې له موږ سره راشه؟ سونیا ما با آب بازی می رویم. میخواهی تو هم با ما بیایی؟ ما په اوبو کې لوبې کوو. به آب بازی می رویم. آیا ته غواړې، آیا تو میخواهی چی که له موږ سره همراه ما راشه بیایی؟ خو د اوبو لوبه می په یاد نلرم. اما من آب بازی را یاد ندارم. اما د اوبو لوبه آب بازی می په یاد نلرم، یاد ندارم. که تاسو غواړئ زه کولی شم تاسو ته درس درکړم. من می توانم به تو یاد بدهم اگر دوست داشته باشی. که تاسو اگر تو غواړئ میخواهی من کولی شم می توانم تاسو ته به تو درس درکړم، یاد بدهم. مگر زه د اوبو څخه ډاریږم او شاید دا جهیل شارک ولري. اما من می ترسم و شاید این دریاچه نیز کوسه داشته باشد. اما من د اوبو څخه از آب ډاریږم، می ترسم. او شاید دا جهیل، این دریاچه شارک ولري، کوسه داشته باشد. سونیا دا یو تفریحی جهیل دی او هیچ خطر نیست. سونیا این یک دریاچه تفریحی است.
و هیچ خطری ندارد. دا این یو یک تفریحی جهیل دریاچه تفریحی دای است او و هیچ خطر نیسته به معنای هیچ خطری ندارد. نیسته یعنی که ندارد. موریگه لما سر راشه زبستا ساتن وکړم. نترس با من بیا، من خودم مراقب تو هستم. موریگه نترس، لما سر راشه همراه من بیا، ز بستا ساتن وکړم، من مراقب تو هستم. مگر زه د لامبو لپاره سوټ نه لرم. اما من لباس مخصوص آوازی را ندارم. اما من د لامبو لپاره برای آوازی سوټ نلرم. لباس مخصوص ندارم. اوه در اختیار ده. دا جامه د اوبو لوبی لپاره مناسب ندی. بله درست است. این لباس مناسب آوازی نیست. در اختیار ده. این حقیقت است. این درست است. دا جامه این لباس د اوبو لوبی لپاره برای آوازی مناسب ندی. مناسب نیست. زه به تاسو ته مناسب لباس راوړم. من برایت لباس مناسب می آورم. زه به تاسو ته من برای تو مناسب لباس راوړم. لباس مناسب می آورم. خدایا زه څنګه ورته ووایم چې زه نه غواړم له اوبو سره لوبی وکړم. او خدا چه رقمی را بگویم که من نمیخوایم آوازی کنم. خدایا زه څنګه ورته ووایم من چگونه به این بگویم چی که زه نغواړم من نمیخواهم له اوبو سره لوبی وکړم که آوازی بکنم. خب دوستان عزیز، این بود کارتون و آموزش امروز ما. امیدوار هستم که این ویدیو هم براتان مفید بوده باشه. اما اگر ایده داستانی و فکاهی را در ذهن دارید که میدانید قوت از این را داره که یک انیمیشن جور شوه و خودتان هم دوست دارید که موضوع کارتون های بعدی ما باشه، کلمه ایده را کامنت کنید تا با شما در ارتباط شویم و به نام خودتان یک کارتون زیبا بسازیم و بر اساس از او به دوستانتان درس بتیم. ایله من دیم چې دا ویډیو ستاسو لپاره ګټور و. که مو د دغه سټایل ویډیو خوښه شوه د نظرونو برخه کې ولیکئ نو زه کولی شم ستاسو لپاره ډیر څه جوړ کړم. او که تاسو په ذهن کې کومه ټوکه یا کیسه لري او غواړئ له موږ سره شریک کړئ د نظرونو په برخه کې د ایده کلمه ولیکئ ترڅو موږ تاسو سره اړیکه ونیسو. او مهرباني وکړئ په خپل لایکونه او ښایسته نظرونه سره زموږ ملاتړ وکړئ. تا درس آینده شما رو به الله پاک میسپارم. د خدای پامان.